او دغه شان خمونګه ستاسو نه یو امت وس جوړ کړي دي د پاره د دې چې تاسو د دنیا په خلکو باندې گواهان شئ او رسول په تاسو باندې گواهی اول چې تاسو کم طرف ته مخ کوو هغه خو مونږ صرف د دې معلومولو د پاره قبل مقرر کړی و چې څوک پر رسول پسیزي او څوک واپس پشازي دا کار خو ډیر سخت خدا هغه خلکو د پاره هیڅ سخت نه و چاته چې الله هدایت نصیب کړي وو الله وا ستاسو دا ایمان هرگز نه ضایع کوي یقین وکړئ چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربانه او رحم کوونکی دی نبی صلی الله علیه وسلم اسمان ته بار بار ستا مخ ګرځول مونږ وینو نو مونږه تا هغه قبله ته ګرځو کوم چې ستا خوخه ده مسجد حرام طرف ته مخ وګرځوا اوس چې هر چاته تاسو یې نو هم دغه مسجد حرام طرف ته په مانځي کې مخونه ګرځوي کوم خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی وو هغه خپو هیږي چې د قبله د بدلیولو دا حکم دا غوي د خپل رب د طرف نه دی او حق دی خود دې باوجود چې هغه سکوي الله داغه نه خبره نه دی اهل کتاب ته هر څنګه نه خراوړي خو ممکن نه ده چې دوی ستاده قبله پیروي وکړي او نه ستاده پاره دا ممکن ده چې ته د دوی د قبله پیروي وکړي او په دوی کې یو ډله هم د بل ډلې د قبله پیروي کولو ته تیار نه ده او کم علم چې تا تراغله دي داغینا ورستو کو چریتا د دوی د خواهشاتو پیروي وکړه نو دا یقیني ده چې تبا په ظالمانو کې شمار شي کوم خلکو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغه دازه چې قبله تر جوړ کړی شوی دا داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاد پیژني خو په هغه کې یو ډله سره د پوهي قصدن حق پټوي